او بیا خوند دو کی چې بیا د پسې خوا د راشي او تا د ده وایي چې دعاګانې کوو قبلېږي او بیا وروسته ځوان شیر راشي وایي چې زموږ دعاګانې وایي نه قبلېږي چې دا به څه وجې څه وظیفه ته نه معلومه وي وظیفه دغه یو اثر مې ولیدو د یو عالم وی که زما عمر اتیا کاله الله ماله راکړي او زما یو حاجتي او د الله نه غواړم نو دقه اتیا کاله د الله نه غواړم چې څو پوره دا خبره یاده کړه بله فایده موږ فایدې ذکر کولې یو پکې دا خبره ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عمل ولې خوښو دا کم سړی چې عمل شروع کړي او بیا یې پرېږدي لکه یو قسمه دی د دې عمل نه مخ اړوي خیال م دی که نه یو قسمه دی اعراض وکړو د دې عمل نه چې نور یې نه کوم نور نشم نو دا سړی لایق دی د دې چې د بدي بیان کړی شي ځکه چې یو نیک عمل شروع کول او بیا پرېښودی اخرنی دا فایده به ذکر وګر که فایدې پکې نور هم ډېرې دي الله اکبر کوم سړی چې همیشه د خیر عمل کوي د همیشه په عبادت کې دی یو سړی لکه دنیوي اسی مثال پې وواله یو سړی دی او د چا دروازې ته داسې په ورځ کې څه ټیم ودرېږي یا په هفته کې څه ټیم ودرېږي او یو سړی د سهار نه د ماښامه پر روزانه ودرېږي یو شان دي نه دي یو شان دا چې په مخه ولاړ دی د ده مقام ته وګورو دا چې کله ناکله راښکاره شي ده ته وګوره یو سړی په مخه لګیا دی رب العالمین ته د اسمان دروازې ټکوي همیشه دعاګانې غواړي یو ورځ به دروازې څه شي کولاوی شي دروازې کولای د مطلب یو ورځ به الله د دعا قبولوي ښه او یو ورځ او بعض کسان داسې داسې زړه هوا وکړه داسې یا الله په یو ځای هر څه او داسې یو 15 منټه دوا یې وکړه او بیا پکې هفته تېره شوه او 2 هفتې تېرې شوه هېڅ نشته او بیا خوند دا وکړي چې بیا ته پسې خوا د راشي او تا ته دا ووایي چې دعاګانې کوو قبلېږي خوند دا وکړي په میاشت کې 15 منټو له لاس وچتول او قبلېږي نه عبرز مې یو کتاب کتو السلف و احوال پکې بیان شوي یو اثر مې ولیدو د یو عالم وی که زما عمر اتیا کاله الله ماله راکړي او زما یو حاجتي او د الله نه غواړم نو دقه اتیا کاله د الله نه غواړم چې څو پورې راکړی دی اتیا کاله وي د الله نه غواړم خو پرېږدم یې نه دا مې ورسره یقین دی که الله یې نه راکړي دې په ځای به بل څه راکړي خو خپل هغه عمل هغه نه پرېږدم او لاره نه بدلوم همیشه به الله ته زیاري کوم د الله په مخ کې به عاجزي کوم اوس یو سړی وایي چې زه اتیا کاله م الله ته بلېږی یم دا کومه بندګي ده د الله سبحان الله چې یو سړی وایي چې زه اتیا کاله م لېږی یم دا به زه ډېر ونه ګڼم دا خپل عمل بیا به م کمي او یو سړی په هفته کې یو پیر لاسونه اوچت کړي او هغه هم پته نشتي زړی متوجه وي الله ته او که نه او بیا وروسته ځوان شیر راشي وایي چې زموږ دعاګانې وایي نه قبلېږي چې دا به څه وجې څه وظیفه ته نه معلومه وي وظیفه دغه ده ځان سیده کړه د الله لارې ته شه عمل برابر که د شریعت په تله کې چې الله یې قبلې که بیا نه قبلې ګوره ورته نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم عمل خوښو چې هغې به نه همیشوالی کوي كان عمله ديمة كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم
هغه عمل د پیغمبر وسلم خو چې هغه به همیشه او دغه عمل د الله سبحانه وتعالی خوښ دی. ځکه چې ته ما تاسو ته ووایي که نه چې یو سړی په دروازه ټول ورځ ولاړي او یو سړی څه وخله ولاړي، یو سړی همیشه د الله بندګي کوي په هر ټیم کې لګي، یو سړی کله نه کله کوي. دې کې سوال ته ضرورت شته چې د الله به کوم عمل خوښ وي؟ واضح دی چې د الله کوم عمل خوښ دی.